زما هر یو ځای پکې جنت البقی دی، خو په ما ځان شک د دوزخي دی. باوجود د دومره ډېرو وسایلو زمونږ رزق په دوبۍ او په سعودي دی. سلامونه واخلئ ملګرو، نور شغرزی مې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د مهال په پولو ګراونډ کې د خوږو یارانو سره موجود یم. د قلم د کتاب ملګري دي زموږ سره احمد زیب هم موجود دی. هغه ډېره مننه کوم چې پښتو په ادب باندې مین دی. بیا ښاغلی کوم ډېر ګران صدام اوف الهام چغرزی صاحب په خیریه درته یم او ستړی مه شئ او مننه کوم چې تاسو موږ له وخت راکړو، زموږ دا وخت پرې ښایسته کړو. ډېره مننه د ټولو نه لاول خو نور چغرزي صاحب ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې او بیا په دې مسافرۍ کې او نن سبا لن کې ډېر سخت وخت دی، په دې کې تاسو ټایم وباسئ او د پښتو ژبې دپاره او دغه خدمات تاسو جاري ساتئ او دغه مرکه هم راغونډه کړه. ډېره زیاته شکریه هم ادا کوم. به درته ووایم چې ته خوشحاله یې نو خیر دی جناب، هیڅ نه کېږي. چې ته خوشحاله یې نو خیر دی جناب، هیڅ نه کېږي. زما د سترګو دې بهیږي سیلاب، هیڅ نه کېږي. او ستا په غوټۍ غوټۍ ځوانۍ باندې مې زړه خوږېږي، ستا په غوټۍ غوټۍ ځوانۍ باندې مې زړه خوږېږي. زما د ژوند په مړاوي شوي ګلاب هیڅ نه کېږي. ډېره مننه. او د خان بچي ستا په آه باندې مرګونه کېږي، د خان بچي ستا په آخ باندې مرګونه کېږي. زما د ماتې خولې بس دغه جواب هیڅ نه کېږي. او بل شعر دی چې ما د دارو دپاره ګوټو کړو کاپر شومه پې، ما د دارو دپاره ګوټو کړو کاپر شومه پې، ته د نشې دپاره اوس کې شراب هیڅ نه کېږي. او دغه یو څو شعرونه به نور ووایم چې کله چې مې درد په زړه کې سړک وهي، ساس کې وینه ترې راسک وهي. او ستا مینه مې داسې په زړه ښخه ده څنګه چې څوک میخ په لرګي ټک وهي. ستا مینه مې داسې په زړه ښخه ده څنګه چې څوک میخ په لرګي ټک وهي. او داسې ګزارونه یار راکړي دي داسې چې څوک ګټه په سټک وهي. او لارې د تورخمې په موږ بندې کړې، اوس راله دې زړونو ته پاټک وهي. دغه یو څو شعرونه به نور ووایم چې دا ستا یادونه غرونه زما خیالونه غرونه، دا ستا یادونه غرونه زما خیالونه غرونه، تل په اوږو ګرځوم د غم پنډونه غرونه. او خبره دومره نه وه اوس الزامونه غرونه، خبره دومره نه وه اوس الزامونه غرونه. مونږ یاره نه پیژنو زمونږ زړونه غرونه، او د چا خبرې غټې او د چا کارونه غرونه، د چا خبرې غټې او د چا کارونه غرونه. او دغه یو دوه درې شعرونه درته وایم، بیا به درته غزل وایم چې اشنا چې څومره ستا را سره مینه کمېده، اشنا چې څومره ستا را سره مینه کمېده، نو دومره په وجود کې به مې وینه کمېده. او چې ستا د یارانې د بدنامۍ قصه په یاد کم، چې ستا د یارانې د بدنامۍ قصه په یاد کم، داغونه دومره و لمن مې سپینه کمېده. او ساتلې چې مچۍ مې وه په ګوړو په شکرو، ساتلې چې مچۍ مې وه په ګوړو په شکرو، هغه به ورځ د ورځه د ګبي نه کمېده. ډېره مهرباني وایي. ساتلې چې مچۍ مې وه په ګوړو په شکرو، هغه به ورځ د ورځه د ګبي نه کمېده. او زل مطلب ده چې تا چې په غونډه زنه خال کېښو کمال دې کېښو، تا چې په غونډه زنه خال کېښو کمال دې کېښو، لکه په ګل کې چې دې لال کېښو کمال دې کېښو. دنګې مرۍ تعمیلونه په څلورو رنګو، ورله دې نوم د بوډۍ ټال کېښو کمال دې کېښو. دنګې مرۍ تعمیلونه په څلورو رنګو، ورله دې نوم د بوډۍ ټال کېښو کمال دې کېښو. غوټۍ غوټۍ خولې دې وچې کړي د ښکلي رخسار، بیا چې په شونډو د رومال کېښو کمال دې کېښو. غوټۍ غوټۍ خولې دې وچې کړي د ښکلي رخسار، بیا چې په شونډو د رومال کېښو کمال دې کېښو. لاول دې زلفې خاماران کړل راخواره په اوږو، لاول دې زلفې خاماران کړل راخواره په اوږو، بیا دې د قسته په سر شال کېښو کمال دې کېښو. او په شا دې وکتل او ودې خندل لاړې رانه، په شا دې وکتل او ودې خندل لاړې رانه، ما ته په ذهن کې دې سوال کېښو کمال دې کېښو. او توره تیاره وه نور د تلو نه وم د ژوند په لاره، توره تیاره وه نور د تلو نه وم د ژوند په لاره، تا راته لاسو کې مشال کېښو کمال دې کېښو. ما ویل
د مینې انتها زمونږ څه کېدی شي ما وی د مین انتها زمونږ ما څه ویل کېدی شي؟ د مینې انتها زمونږ څه کېدی شي تا د لیلا مجنون مثال کېښو کمال دې کېښو د بېننګۍ په چړو تا کړم حلال په خپله اها د بېننګۍ په چړو تا کړم حلال په خپله بیا دې زما وینې ته تال کېښو کمال دی. کمال دې کېښو د جنۍ پلاره د شرطونو جواب دې نشته اها د جنۍ پلاره د شرطونو څه جواب دې نشته چې پکې شرط دې د ډېر مال کېښو کمال دې کېښو او مقصد دی چې الهام ستا لفظونه واړه د شکرو په شان اها الهامه ستا لفظونه واړه د شکرو په شان خو دې غزل کې چې د خیال کېښو کمال دې کېښو ډېر نن مې په جړا وجني ستا غمونه ما وجني ستا سترګې خونکاري دي ښکاري چې به ما وجني نن مې په جړا وجني ستا غمونه ما وجني ستا سترګې خونکاري دي ښکاري چې به ما وجني دوه مینان بیا وجني دواړه بې ګناه وجني جمع غمازان ورته دواړه په سلا وجني څوک د چا د غم مري څوک د چا ښکلا وجني ستا سترګې خونکاري دي ښکاري چې به ما وجني نو یوې نن وجلې دی بل رانا سبا وجني ولې مونږ بدي شو ولې ما او تا وجني یوې نن وجلې دی بل رانا سبا وجني ولې مونږ بدي شو ولې ما او تا وجني وی څوک په خپل لاس مړه کي څوک په بل چا وجني ستا سترګې خونکاري دي ښکاري چې به ما وجني ستا سترګې خونکاري دي ښکاري چې به ما وجني نو څوک د چا د ظلم ښکار څوک د چا وینا وجني ډېر دې په خندا مین ما خو ستا جړا وجني څوک د چا د ظلم ښکار څوک د چا وینا وجني ډېر دې په خندا مین ما خو ستا جړا وجني زه الهام پتا مین تا سره به ما وجني ستا سترګې خونکاري دي ښکاري چې به ما وجني مننه ډېره مهرباني یو ځل بیا ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو دغه هلې ځلې کوئ د پښتو ژبې او دغه کلتور ښه ژوندی ساتلی دی ډېره زیاته مننه ان شاء الله بیا به راځو د یو نوي ویډیو سره د هغې پورې د خپل ورور نور شغلې د اړخه سلامونه قبول کړئ د الله په امان